سلام نملګر راځو مونږه بیا د ډیټا ټایپس نه سټارټ کوو چې مونږه پکې انټیجر فلوټ ډبل کریکټر او بولیان پکې وکړل او همدارنګه پروګرام نه هم وکړل یو شارټ سي ده ورسو موږ various data types of 5 data types سي ده مونږه مختلف برخې اوس د ډیټا ټایپ مطلب د هر یو ډیټا ټایپ کې چې کوم انټیجر ده انټیجر ده فلوټ دی کریکټر ده همدارنګه ډبل دی او بولیان دی دې کې مطلب خپل ټایپس شي دي په کریکټر کې موږ سره ګوره څو قسمه دي کریکټر د موږ سره انساید کریکټر ده او ساین کریکټر ده صحیح ده نو دوه قسم موږ سره دي ګوره کریکټر موږ سره چې یو بایټ په میموري کې اخلي موږ سره یو بایټ ځای نیسي او منفي 128 کریکټرز نه واخله تر 128 مثبت پورې اخلي او همدارنګه د صفر نه واخله تر 255 پورې دا مطلب څه کار کوي موږ سره څنګه د یو منفي 128 نه 128 پورې اخلي او صفر نه 255 پورې اخلي دا ټول په دې انټي کریکټر شامل دي که چېرته موږ بل اخلو موږ انساین کریکټر مطلب موږ اوس پازیټیو او نیگیټیو کریکټرز مجبوریت شي دا انساین کریکټر 1 بایټ اخلي دا د صفر نه تر 255 ګوره مثبت عدد اخلي صفر نه 255 پورې او ساین کریکټر یو 1 بایټ ځای نیسي منفي 128 نه تر 128 مثبت پورې اخلي انټیجر 4 بایټ ځای نیسي مطلب منفي 2 میلیارډ یو 340 میلیونه 4.3 نه واخله تر همدارنګه 2 میلیارډ پورې مثبت میلیارډ پورې انساین انټیجر 4 بایټس اخلي موږ سره مثبت عدد اخلي سي ده مطلب دومره صفر نه دومره پورې اخلي او بیا ساين مطلب دا ټول ګوره تاسو مطلب که نوټ واړئ نوټ مطلب لاړ شئ فیسبوک پیج ته فیسبوک د سی او سی پلس پلس پروګرامینګ لنګویج ته هغه ځان سره لایک کړئ او هلته ما کوډ مطلب دا نوټس اچولي همدارنګه نور ځینې نور نوټونه هم دي چې هغه به زه اپلوډ کوم خرڅو ټیبل اف ډیټا ټایپس اینډ اټس ټایپس مطلب دا کوم یو چې پاتې هغه هم وایو کوم چې دې کې موږ شی ویلي integer unsigned integer signed integer short integer او unsigned integer خلاص دلته signed short integer دا هم ویلې سي دا long integer او signed long integer unsigned long integer همدارنګه float او double long double او white character سي دا نو ټول وایي سي دا په تفصیل سره چې مطلب څنګه یوز کیږي خو صرف د میات ته چې د بایټس دي مطلب څومره ځای میموري کې نیولای او څومره کرکټر یا همدارنګه څومره ډیجیټ څومره نمبر کې شي اخیستلی شي That was how to find the size of data types by dev C++. څنګه مطلب پروګرام په واسطه کولی شو د یو څه شي د مطلب پروګرامینګ سایز پیدا کړو دا مطلب اگزامپل موږ لیکل شوی دی دا راځي مې ګوره so I'm finding the size of character integer short integer long integer float or double see the program design start کوو موږ چې راځي مثلا C out کا C check C out we are finding the size of data types we are finding the size of data types inline واخله inline موږ سره شي C out کا دلته موږ inline دي خو موږ د یوز کشي /n/t مطلب چې یو ټیپ فاصله واخلي او همدارنګه یو لاین ښکته راشي ګوره موږ سره یو ټیپ فاصله واخلي او یو لاین ښکته راشي راغی دا موږ اسکیپ سیکوینس کې ویلو چې /n څه کارږي او /t څه کارږي C out موږ سره ګوره /n/t double n واخله سي دا مطلب دغه لاین نه هم کتلی شي /t واخله so مې the size of so شي first one شي دا character size of character is equal to what a size of داسې واخله همدارنګه شي د character مطلب په کار ده همدارنګه a character وکړه دا د لاست کې چې کا یو ان لاین لګاو چې بل لاین د بل character سیز اخلو ته هغه موږ سره بل لګوي همدارنګه راشم سره اندا سینټنس چې کاپی کا او بیا پیسټ کا سیدا ګوره دې نه دې پر کاپی کا کاپی او دې کاپی پیسټ کا دا پیسټ کا ها لازم دې کې سیکنډ نمبر کې څه پیدا کوم ځم سیکنډ نمبر کې د انټیجر پیدا کوم شي انټیجر دیبل نمبر کې short integer دیبل نمبر کې څه پیدا کوم دیبل نمبر کې مونږه د long integer دې کې څه دې کې د float او د اخر یو کې یو ځل بیا پیسټ کوو دا چې ډایرکټ موږ سره موډیفای کا د شي د ډبل او همدارنګه دلته هم موډیفای کا یو بیا دې دا همدارنګه ګوره پلس ساين نه بای ټول یو ځای شي دا
کې ښه لازم ګوره موږ سره ترتیب لږ جوړ شي اول موږ د چار کې کریکټر راخسي دویم نمبر د شی موږ سره دویم نمبر د انټیجر ده سیده لکه آی ان ټي ولیکه دریم نمبر موږ سره د شارټ انټیجر ده شارټ انټیجر څلورم نمبر موږ سره شي ده څلورم نمبر موږ سره لانګ انټیجر بل نمبر موږ سره شي ده فلوټ واخله راشه اوس ګوره زه مې د هر یو موږ سره شي کی ها دلته اوټ کا د انټ خلاص موږ ګوره دا چې کوم فرست ون کمپایل کوم کمپایلینګ هم سره ایرر نشته ها نه موږ سره وی ایس ایرر نشته سیده وارنینګ هم نشته همدارنګه ایرر هم نشته دا موږ صفحه کې ګوره ایرر هم نشته وارنینګ هم نشته زموږ چې کمپایل ان رن کا ګوره we are finding the size of data types ګوره the size of character is equal to 1 the size of integer is equal to 4 the size of short integer is equal to -2 دا ګوره مطلب څه دا ټول سایز دی موږ سره شي د مطلب موږ کوم پروګرام کې چې ډیټا ټایپس موږ یوز کوو ښه دا اوس موږ د نن ورځې ویډیو د بلې ویډیو دپاره د الله پامان او زموږ دوستانو زموږ د یوټیوب کوم ویډیوګانې چې دا په خپل فیسبوک پیج باندې شیر کړئ هغه ورونه او خویندې چې مطلب نشي کولی پروګرام فیس ورکړي مطلب دې ځای په آنلاین توګه کتلی شي سیده السلام